دغه تاسې د هېواد جنرال پنجابیانو درته جنرال کړی موږ دغه د خره زوی لرې کوي داسې او د پردې شاته پاکستان ناست تاسې ماته راوښیاست د قطر د بن په غونډه کې ټوله اسلامي نړۍ ټوله کفري نړۍ ټول ملګري ملتونه نړیوال قوتونه ترکان پاکستانیان عربان سنیان شیعګان هندوان ټول د افغانستان د امریکا د جنوب افریقا د بن په غونډه یو انتقاد دا کیږي چې او تر وروسته د افغانستان سیاسیون وایي چې باید په هماغه وخت کې حزب اسلامي چې حکمتیار صاحب مشر و دغه راز طالبان چې اوس په افغانستان واکمن دي دوی ته باید برخه ورکړل شوې وي جزوي ځکه هغه خو وروسته کارغندیوال صاحب او نور په کابل کې خبرې ته ما اشاره کوله د حزب اسلامي هغه خلک د حزب اسلامي د افغانستان په دولت کې وروسته دا نور ته کوا خوار کو غلجای سره قاضي امین وقاد دی ورسره و د تاسو سره دی دا نور دی هغه نه درلوده د بحث ترازو شمسات مهرباني ته عبدالله هیله کوم چې زموږ په حق کې چې غیر عادلانه او څرګندونې ونه کړې او غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړې موږ دلته درته حاضر ناست یو کومه خبره چې وروسته کې میاخیل صاحب وکړه دا حقیقت دی که چېرته په هغې وخت کې صحیح تصمیم نیول شوی او ټول ښکیل جهتونه په دغې د بن په غونډه کې راټول شوی وی نو کېدای شي افغانستان د دې اوسني سرنوشت سره اخته نه وي په هغې وخت کې د امریکا سیاست همدا و چې باید ځینې جهتونه د دغې غونډې څخه بیرون پاتې شي تر څو دا جګړه ادامه پیدا کړي په لوی لاس باندې امریکې دې جګړې ته لمن وهله تر څو ځکه هغه چې څنګه په زور او ځواک کې راغلی و هغه تاسو ټول ولیدل چې په هغې وخت کې څه رقم ته سیناریو غږول او وروسته بیا څه غږول خو په هغې کې موږ نه وو که زموږ د ګوند څخه هغه افراد چې بیل شوي وو جدا شوي وو او هغې ولته ورغلي په شخصي ارتباطاتو باندې ناستې پکې د غونډې برخه ګرځېدل اوسېږي دا د هغې مسؤلیت دی تاسې یوه رسمي اعلامیه د حزب اسلامي افغانستان نشئ پیدا کولی چې په هغې کې ویل شوي اوسېږي چې موږ په دغې کې برخه اخیستې ده او دا موږ په دې کې ورسره شریک یو او دا زموږ په موافقې باندې ترسره شوې ده هېڅ داسې اسناد نشئ پیدا کولی یو خو خبرې دي چې هر سړی کوي کوي دي نو خو مستند شواهد چې دی نشته دی په دې اړه باندې راځو دې ته میاخیل صاحب تاسې یاستئ او که ناست یئ موضوع مو د څه په اړه باندې ځکه که د دوستانو په نظریاتو باندې بحث کوو دا بحث به بالکل منځي اختلافات دي د خپل منځي اختلافاتو په اړه د طالبانو ترمنځ د اوسني حکومت ترمنځ هو بالکل د طالبانو ډلې مون ترمنځ د اوسني حکومت ترمنځ خو هغه دی تاسو هم ګورئ موږ هم ګورو چې حالت په کوم طرف روان دي متاسفانه په دغه ځای کې باید په دې باندې موږ او تاسې اعتراف وکړو چې پاتې راغلي دي هغه څه قسم ته چې د ولس توقع وه تمه وه چې امارت اسلامي افغانستان به د یو اوږد انقلاب څخه وروسته ټول افغانان پر ځان باندې راټول کړي په هغې کې پاتې راغلي دي هغه څه چې دوی وعده کړې وه د جهاد په دوران کې ولس ته یې وعده ورکړې وه چې دوی به څه قسم ته نظام راوړي په هغې نظام راوستلو کې پاتې راغلي دي او په دې باندې باید جنرال صاحب هم خفه نه شي او نور د طالبانو اسلامي امارت پلویان هم خفه نه شي او دا یو څرګند حقیقت دی زموږ اساسي د هېواد که موږ همدا اوس وګورو وروستې تحولات ته وګورو په نړۍ کې او سیریه راواخلو سیریه چې دی مثال ورکړو که تاسې په سیریه کې وګورئ ابو محمد الجولاني په ډېر کم وخت کې څه قسم ته تغیرات رامنځته کړل په دې وتوانېدل چې ټول ملت پر خپل ځان باندې راټول کړي ټول ملت په خوا کې ودروي او د ټول ملت څخه مشروعیت هم واخیستلو اوس به زمینه برابروي د راتلونکي دغه لپاره چې سیریایي ولس په خپل زعیم وټاکي مګر دغه زمینه امارت اسلامي افغانستان ته یا طالبان ته مساعده شوې وه دوی کولی شول چې همدغه سیاسیز رامنځته کړي چې افغانان ټول پر ځان راټول کړي او د اقتدار د په سهولتآمیزه توګه هر هغه چا باندې چې ولس لاس کې خود هغې ته انتقال کړي ولو که دا په خپله همدا ملا صاحب حبت الله خونده هم وی که بل د طالبانو د امارت څخه بل هر کس وی چې ولس انتخاب کړی وی موږ به ورسره هم په دې باندې لبیک کړی وی ورته به مې ویل چې نوشي جان نوشه صحیح دی که اوس دې تغلب له اساس څخه راغلي دي په لارې باندې راغلي دي دلته تغلب حاصل کړی دی هغه ضعیفه نقطه د اسلام د دغه ده چې دوی کولی شي چې د خپل دغه ته ادامه ورکړي خو مګر دلته اوس دغه کوم حقوق چې دي مشروع حقوق د ولس چې دي پر دغې سره چې زیاتی کېږي ظلم کېږي د دې پر اساس باندې دی موږ او تاسې باید غږ پورته کړو او ورڅخه غوښتنه کړو چې دغه کوم کار تاسې کوئ دا غلط دی منفي دی او د دې تاوان له بل هر چا څخه زیات تاسې ته رسېږي کاش چې دوی دغه څیز درک کړي که په هېواد کې بېسوادي زیاتېږي له بل هر چا زیات تاوان همدغې حاکم حکومت ته ورسېږي که هر څوک اوسېږي که دا نن امارت دی که سبا بل څه اوسېږي ځکه جهالت چې څومره اوج ته رسېږي حاکم ټیم چې هر څوک اوسېږي جهاد چې هر څوک اوسېږي مسؤلیت د هغوی پر اوږو زیاتېږي دا بار د هغوی درنېږي دې ولس سره لاس او ګرېوان کېږي نو په دغسې ځایونو کې چې دی امارت اسلامي افغانستان
متاسفانه زیاتی کړی دی او زیاتی ته باید زیاتی وویل شي ځکه سترګې نشي پټولی. یو دوست ما ته میسج وکړ، نوم به یې نه اخلم، چې دلته مخالفین ناستي، تاسې حوصله وکړئ. یعنې خو دغه ځمکني حقایقو باندې زه سترګې نشم پټولی. وروره وجدان مې اجازت نه راکوي راته. که د جهاد خبره دي شي، که په جهاد کې مې ستا دفاع ونه کړله زه بیا ملامته، که د اسلامي ارزښتونو خبره شي په هغه کې مې ستا دفاع ونه کړله زه بیا ملامته. مګر هغه څه چې تا باید کړی وی او ته یې نه کوې نو هغه خو ما ته هم خبره راجع کېږي، ځکه د اسلام پال په حیث باندې د یو مبارز په حیث باندې چې دا ستاسې اسلامي حکومت څه کوي. نو نقد زموږ حق دی. په کوم ځای کې چې د نقد دی هلته به در باندې نقد کوو، او په کوم ځای کې چې نیک کارونه ترسره کړي دي هغلته مو همیشه ستایلي یاستئ، همیشه مو ستاسې ننګه کړې ده او بیا یې هم کوو. خو د ولس سره مو چې کوم زیاتی شروع کړی دی، د نجونو سره هم کوم زیاتی شروع کړی دی، موږ بې جوابه یو. او زه نشم کولی چې دلته سترګې پټې کړم او په پټو سترګو چې دی په دغې موضوع کې ستاسو څخه حمایت وکړم، هېڅکله نشم کولی. زه به خبرې بندې کړم ځکه چې دوستان بې خفه کېږي، نور څه به نه وي. مننه، الله تعالی مو خوښ او کامیاب لره. ودان ډېره مننه. قرار صاحب مهرباني تاسو خبرې وکړې، دغه کوم درس چې را پیدا شوی د دې پایله به څه وي او څه به رامنځته کېږي اخر؟ دې باور نه لرم چې طالبانو البته پاکستاني استخباراتو په منځ کې درز را پیدا کېږي. زما باور دا دی چې دغه استخباراتي پروژه یو خاصیت لري، لکه د مار هر څو کاله بعد پوستکی اچوي. دغه نوې مرحلې مطابق دوی خپل شکل بدلوي. دوی مثلا په هغه اولو وختو کې چې دوی راغلل په 2002 او 3 او 4 کې، په هغه وخت کې دوی بیخي که ستاسو په یاد دی دغه د یاسر په نامه یو کس دوی مشر درلود، دوی مطلقاً د داعشانو د خوارجو فکر درلود. بیا چې یو څه وخت تیر سو په دې مرحله باندې، بیا بله مرحله راغله چې په هغې کې بیرته هغه وطني طالبان پکې رامخته سول، هغه داعشي فکر والا له دوی له مخه لرې کړی. تاسو په لایف کې شتون لرئ که نه لرئ؟ که تاسو شتون نه لرئ زه لایف پرېږدم. میاخیل صاحب تاسو په لایف کې شتون لرئ؟ جنرال صاحب زه یم اوس راغلم، زه راغلم تاسو پرې قرار خبرې وکړئ. او زه راغلم اوس راغلم. مهرباني وله جنرال صاحب یوه هیله دا ده له جنرال صاحب چې بیا کنځله ونه کړي، هر ځل چې زه چېرته په باس کې یم یا دی تښتي یا کنځله کوي، دغه دواړه کاره مه کوه. نو کنځلې جنرال صاحب تاسو همدومره هیله مې وکړه. په هر صورت دوی په هغې مرحله کې کنځلې کوي په نورو لایفو کې، هغه هم ښه کار نه ده. اورېم موږ دا صاحب لطفا پرېږدئ چې قرار صاحب خبرې وکړي. کنځلې باید هر سړی چې کنځلې وکړي هغه کوي څه ورته سپینه ملایکه زه چې کوم هم ښه کار نه ده، زه چې کوم هم ښه کار نه ده. په هر صورت نو اوله مرحله کې دوی د داعشي فکر څښتنانو هغه د هغې مرحلې ضرورت ولو چې دوی د القاعده او د داعش په فکر په طریقه باندې روانو. د بلې مرحلې ضرورت سو، یو دم هغه خلک پکې ورک سول، ملا عبدالله ووژل سو، یاسر له صحنې لرې سو، هغه داعشي فکر والا خلک له صحنې لرې سول. په بله مرحله کې بیا دا د موږ مولا اسماعیل او دا کنداري ملایانو دا خلک پکې رامخکې سول. بیا په هغې په یو مرحله دا وچلېدل. دا د مرحلې د ضرورت مطابق استخبارات په دوی کې کله یو ټیم رامخکې کوي، کله بل ټیم رامخکې کوي. بیا د قطر د مذاکراتو وخت راغی، یو دم ماډرن خلک وو، ږیرې مونډۍ کړي وې صاحبه، د ښځو حقوق یې غوښتل، لورانو یې په پوهنتونونو کې سبقونه ویل، د دې لپاره چې افغانان بیا تېر ایستل شي، بیا د همدغې پروژې په مخ باندې یو بل غلاف راوغوړېده، لکه د تیاتر صحنه چې جوړېږي. په دې کې بیا دا د منډیو ګیرو وال راغلل، خلکو ویل چې دا خو ولا عباس سنګزی نه و، دا خو په حقیقت کې امیرالمؤمنین دی و، ځکه چې دغه د مذاکراتو پروسه د مخکې وړله، یعنې چیف نیګوشیټر ولو. دا نو سره کم موږ وایو طالبان افراطیان دي، دا خو سړی خو د خلکیتوب بیکګراونډ هم لري، منډۍ ګیره هم لري، د ښځو د تعلیم هم هغه د موافق ده، په انګریزي باندې خبرې هم کوي. بیا یې ټول افغانان په دې شي باندې تېر ایستل. موږ فکر کوو چې دا ولاړه که چې د طالبانو حرکت او په حقیقت کې دا یوازې هغه پوستکی ده چې مار یې غورځوي. ځان که لرې د ښکنځا ول میوټ کوه، بښنه غواړم. هغه څه شی کوئ، دا څه بلا ده. بیا بله مرحله راغله، بیا به ستاسو نوبت راشي، خپل نوبت کې وغږېږي، څه پروا کوي. اسمام یاخیل صاحب ته وویل ما دا لاندې خلک ښکنځلې کوي، که میوډیټران لري د ښکنځو ول هغه فدا صاحب ګوره کنځل خو ستاسو په لیفون کې خلکو ته کوي. وروره فدا صاحب قرار صاحب بخښنه غواړم، قرار صاحب ګورې فدا صاحب ستاسو په لیفونو کې موږ ته خلک مور، خور، میرمن او حتی د اسلام نه مباسي وروره. نه نه موږ خو درته کله مو نه ویل چې دا خو والا بند کړه، هیله کوم خو زه لګیم ورته لیکم ورته یو دقیقه شینواری صاحب مهرباني هغه قرار صاحب
مایک بند کړئ. دا کار چا د شینواري د وخت د قرار صاحب خبرو کې مداخله وکړه، زه لاندې خطا کوم. ځکه دلته زما غږ اورېدل کېږي؟ صاحب هغه ته لږ زنګ راغی، مهرباني. نو بیا هغه مرحله چې تېره شوه بېرته یو بلې مرحلې ته ضرورت شو. کله چې دغه د شیکو خلکو مرحله تېره شوه چې کابل ته راغلل، هماغه سړی چې چیف نیګوشیټر و او موږ فکر کوو چې اصلي امیرالمؤمنین دی ده، چې کله کابل ته راغلو هغه سړی چې وګوره هغه کنزل دا دومره کم اصل سړی ده، دا مفعول په درناله ته یې وګوره کنځلې وکړلې، دا دومره خبیث ده. دغه تاسې د هېواد جنرال پنجابیانو درته جنرال کړی او په دا سر یې درته پلی ده. افغانانو قسم په خدای دغه بې عزتې ورځې ته یې ساتلي هستئ چې اصلي جنرالان مو په بازار کې کچالو خرڅ کړي او ډمان راولي تاسې د جنرالانو په نامه مسلط کړي. والله بالله دغه استخباراتي توطیه در باندې عملي شوې ده. ورونه خدا خو پرووکیشن کوي، په بحث خرابوي او قصدن یې کوي او پوهېږي چې د دغو خبرو زور نه لرو، موضوع یې بل طرف ته یوړله، بس راولاړ شي یا چغې بغارې جوړې کړي. هره ورځ دوی په لایف کې دا خو اوله ورځ نه ده چې دوی په لایف کې کنځله کړې ده. پرون راغی دغه سړی جنرال صاحب مې خطاب ورته وکړ، جنرال صاحب، په دې خاطر چې یوه لازمو خبرو ته پرېږدي. دا نه چې رښتیا موږ ته دی لکه د پنجابیانو جنرال را باندې راوتاپه او موږ هم جنرال ومانو. چې راغی څنګه دوه خبرې مې وکړې، پوه شو چې ولا خبره خو بل طرف ته ولاړه، درس کنځا یې وکړله بیا پسې وتښتي. په عمر ولا که دی د ما په هغه کې پاته سوی په باس کې دغه دا 3-4 کاله کېږي چې دی په ټویټر کې مار بحث ته زه څنګه راسم یو کنځله وکړي وتښتي. او دا یو ایډیټینګ نه ده د خبرو لپاره چې څوک منطق ورسره وایي. په هر صورت بیا چې دوی دغه ته راغلل، زه به د خپل بحث خلاص کړم. دوی چې بیرته کابل ته راغلل، بیرته د پروژې ماهیت باید بدل شوی وای، بیرته باید هغه افراطي هغه ځناور پکې رامخته شوی وای. یو دم هغه سړی چې موږ فکر کوو چې اصلي امیرالمؤمنین خو لا دغه و، د ماډرن طالب او منډی طالب، دا یې قرار راواخیست د ادریس زمان په پوست باندې مقرر کړو، یعنی چیف نیګوشیټر یې راوست په سیاسي معینیت ته. په جمهوریت کې موږ دغه شخصي معینیت باندې ادریس زمان کېنولی و. بیا چې له کمې ورځې دی دلته راغلی دی، د ده په سر باندې څوک مقرر کړو؟ امیر خان متقي څوک د هغه څوک دی چې د قطر دفتر ته آیسای راوست د شرط په توګه باندې. کله چې امریکایانو د قطر، کله چې پاکستانیانو د قطر دفتر سره همکاري شروع کړه، د هغې لپاره یو شرط دوی کېښود امریکایانو ته، او شرط یې دا و چې تاسې به دغه کوم خلک چې امریکایانو یو 5-6 نفر را پیدا کړي وو چې کله به یې لکه د پښې یا کوڼې هلته یوړل، کله به یې دلته یوړل، د دغو سره به وایي تاسې د آیسای طالبان ملګري کوئ. بیا په همغه کال باندې په 2019 باندې به ستاسو په یاد وي چې متقي د قطر دفتر ته ولاړ، مولوي کبیر دا د آیسای اول لاس مامورین دي، دوی د قطر دفتر ته ولاړل. هغه وروسته کابل ته چې رالو بیرته د دغو خلکو وار شو. هغه امریکایي کریمي کوچ طالبان چې وو هغه څوکله صحنې وایستل، ملا برادر یوازې د کوشتیپې مشتیپې ته ځکه ور پرېښود چې د امریکایانو پیسې هلته قرار صاحب هغه میاخیل صاحب محترم ګوره کنځلې دې کونی دې لوچاک وکړلې او ظلم له لایف نه کاته کړله. ما جنرال صاحب لطفا ګوره ته اجازه راکړه. ګوره خپله جنرال صاحب دفې دا ته کنځا وکړلې دا لایف نه فدا صاحب ګوره فدا صاحب دغه مفعول کنځا وکړلې. جنرال صاحب لطفا ګوره زه فدا صاحب خو اول خو د قرار صاحب دی چا نه ستاسو خبرو اجازه راکړه. ګوره دغه مردګه ور واچوله، خو ته اجازه راکړه. ګوره تاسو چې کنځلې کوئ مجبور زه بیا دغه ته خطکه نو دا اسلامي اخلاق دي چې ته او تاسو اوس دغه کنځلې دغه مفعول کنځلې ونه کړلې، تاسو د خبرو تسلسل خرابوي. د اسلامي اخلاق هم دغه دي، تاسو خو شریعت نظام دا ودارستئ ودرېږه دا سپای مسلمان تاسو د شریعت نظام دا ودارستئ ته ولې کنځا کې صدیقي صاحب یو دقیقه زه مسلمان یم خو هغه یو دفعه وکړې تاسو جنرال مسلمان نه یې صدقه کنځا ولې وکړلې؟ د خو اول
چې کنځلې مه کوئ بیا اعتبار ته کنځل ګوره جنرال صاحب که تاسو فکر کوئ قرار صاحب یو دقیقه چې ته مفعول یې که نه یو دقیقه قرار صاحب یو دقیقه زه به دا د قرار صاحب مسؤلیت واخلم. جنرال صاحب که ته فکر کې دا دی لاړې که ته فکر کې چې دغه کنځلو باندې ته قرار صاحب ته کنځلې وکړي او بل چا ته کنځلې وکړي ښه ښکاري په خدای دا اوس ته 10 دقیقې حق لرې دغه د قرار صاحب دا مسؤلیت زه اخلم وکړه کنځلې. خو که سیاسي بحث کې وروره فدا صاحب ضرورت څه و چې مثلا د قرار صاحب خبرو کې هغه کوي دا خبرې کوي خلک کنځلې کوي کمنټونو کې لکه د ستاسو لایفونو کې خلک کنځلې نه کوي. مه کوئ د سیاسي بحث هغه لږ ته لږ ادب خو سړی باید وساتي. ته به ځواب به نه لري بحث مو ورسره کوه پرېږده دا سړی به یو طرفه لګوي که ځواب لري ورته غوږ ونیسه خلاص. قرار صاحب مهرباني وکړه. زه خپل بحث ته دوام ورکوم او دغه خبره ما هم کوله که په کنځلو باندې هغه د دوی باد ودې کې یو 15 دقیقې د نورې هم کنځلې وکړي بیا دې غوږ ونیسي. او ما چې فدا ته وویل خو 3-4 ورځې تسلسل را خراب کو انسان پرووکوي تر اخري حده پورې لاندې ټولو خلکو زړه بړاس مې وروسته او کنځله ما هغه نهایي کنځله د خره زوی ده. دی راولاړ شي نه مور در پرېږدي نه خور در پرېږدي نه ملک در پرېږدي نه شخصیت در پرېږدي هېڅ شی هم نه در پرېږدي. یعنې هغه کنځله تر کنځلې پورې فرق لري. او د خره زوی خو ولاکه چې دی په خپله د خپل ځان کې چورت ووږي م ووایي به چې والا دا حقیقت خبر راته وکړه. که په هر صورت دوی چې بیا بېرته کابل ته راغلل دلته ضرورت دی دې سوس په اوله مرحله کې چې دوی دغه بېرته یې د هیبت الله ډل کې رامخته کړ. اوس زه فکر کوم چې هغه بلې مرحلې ته بیخي دا خبره ځي او د بلې مرحلې ته چې ځي سوکا هغه خلک چې دوی هغه ترپال چې دوی په طالبانو راکش کړی و هغه باید لرې شي. نو په خپله د عباس ستانکزي له دې ځایه تګ دا داسې نه ده چې دی کوم ډل د په طالبانو کې مخالفت کوي او دی کوم خاص اهمیت لري یا دی کوم 15 نفره لري. په طالبانو کې ډل نشته ده. د پاکستان استخبارات دي د استخباراتو مامورین کله منطق کېږي کله صحنې ته راوستل کېږي کله له صحنې ایستل کېږي. سبا چې بېرته د عباس ستانکزي ضرورت شو بېرته به دغه عباس ستانکزی چیف نګوشیټر هم وي دی به بېرته د امیرالمؤمنین په ځای باندې هم ناست وي. زما د ټولو افغانانو ته خبره دا ده چې د طالبانو په داخلي موضوعاتو دا چې یو څوک مقرریږي یو څوک عزل کېږي په دې پسې سر مه ګرځوئ. یوازې طالبان نه ټول جهادیان دغه حکمتیار څومره لوی فرعون و. یعنې د حکمتیار له لاسه والله بالله د مخالفینو د شپې خوب نه درلود. لیکن نن ناسته نن هلته خپله ځان ته د خپل حریم دفاع نه شي کولی له کوره یې ویست وی راکړه له کوره یې ویست په رڼا ورځ باندې. دا همغه فرعون ده چې هغه خلکو به خوب نه سوی جنې کولی. څه سو د عیسی باد جنې ووتل یعنې عیسی لاس جنې واخیست. له دې هره یې اوس چې خپل استخباراتي پلار لاس واخلي دا د ولس خلک نه دي. که خدای کوي بیا په دې وطن کې نه په دا نږدې سیمه کې هم باید وګوري. پاته شوه دغه د بن او د بل موضوع تاسو یادوئ. زه خو اول دې خلکو ته وایم چې که چېرته دوی اکثره دا خبره کوي تواب عبدالله هم دا خبره وکړه نور هم چې په بن کې که حزب اسلامي ته اجازه ورکړی شوی وای په بن کې که طالبانو ته اجازه ورکړی شوی وای. د دې معنا دا ده چې یعنې که تاسو ته په قدرت کې برخه درکړی شوی وای بیا نه جهاد و نه اسلام و نه کفر و نه صلیب و هېڅ شی هم نه ولو بیا خیرت و. یعنې ټوله خبره د څوکۍ تخت په ځان باندې عریضه کوئ. که په بن کې ماته یو چوکۍ موقع را کړې وای بیا زه مسلمان نه وم او که نه بیا زه درته مسلمان کېدم بیا مې وژلی له یوې مخې بیا مې په بازارو کې بمونه درچول بیا کفر به بیا دلته موجود وای. که طالبان په اوله مرحله کې کورو پرېښودل شوي وای بیا به نظام مسلمان و او رښتیا هم دغسې دغه ملا ناصر و او زه په دې باندې اعتراف کوم طالبان امریکایانو نه پرېښودل په افغانستان کې د دې لپاره یې نه پرېښودل چې موږ